سردار مار چې سوریه کې یې پرته له اجازې عملیات ترسره کړي او ترهګریزو ډلو ته یې وسلې ورکړي، اوس مهال په ولسوالۍ کې دی. د جګړن سردار مات او د هغه د ډلې د نیولو پرېکړه شوې ده. د همدې له امله امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې هغوی زر تر زره ونیسي. خاینانو والله چې له ډېرې غوسې نه خواړه خورم. ماشه موږ به له دې مصیبت نه څنګه وژغورل شو؟ سردار وروره اجل دی ځواب راکړه. سردار وروره خیر پرې اصلا ده اصلا ده. اصلې ګرانې ته ښه یې ها؟ زه ښه یم وروره. زه له هغه ځناور نه وژغورل شوم، خو دلته یوه لوبه روانه ده. دلته له موټرو نه وسلې ښکته کوي. زما له قرار نه وروسته د دې کار پړه په تا باندې اچول کېږي وروره. دې وسلو د ښکته کولو پر مهال انځورونه هم اخلي. اصلې هغوی څوک دي ها؟ څوک دي؟ په موټرو د یاسیف ترانسپورت لیکل شوی دی قمندان صاحب. هڅه کوم چې د تلیفون شمېره یې وګورم. د تلیفون شمېره یې اصلې سمه ده، ته هلته مه پاتې کېږه. سمه ده، له هغه ځای نه زر ووځه، پولې ته راشه. څه ته چې اړتیا وي موږ هغه ترسره کوو. ښاغلی یوزه، زه یم عایشه. کوم ځای مو چې ښودلی او هلته یم، یعنې کور کې یم. ښه ده، جګړن او ډاکټر وتښتېدل. هڅه وکړه چې له هغوی سره اړیکه ټینګه کړي. نور نو زه نه غواړم چې جګړن وڅارم. ډېر وخت کېږي چې ته له ما سره کار کوې. ته اوس ولې داسې خبرې کوې؟ تر څو چې ما درته نه وي ویلي که نه خپله دنده مخې ته وړه. خو دنده دې معلومه او ډېره مهمه ده عایشې. نورې ډېرې خبرې مه کوه بس. موږ دې دوه ځلې وژغورلو. خپل ژوند یې لږ واک سره مخ کړ. ژوندی اوسئ. ستا لپاره ځان خپل ځان قربانولی شم. څه خبره ده سرداره؟ هغو ترهګریزو ډلو سره ته څه اړیکې لرې؟ دا ټول چټیات دي. زه له چا سره اړیکې نه لرم، پوه شوې؟ کوم کس شته چې ترهګرو ته وسلې ورکوي، په منځني ختیځ کې له ترهګریزو ډلو سره مرسته کوي او اداره کوي. خو داسې ښکاري چې هغه د هېواد خاین په دې کار کې نیول کېږي. غواړي د خپلو کارونو پړه په بل چا واچوي. موږ هم په سوریه کې یو، هڅه کوو چې هغه پیدا کړو، خو هغه هڅه کوي چې موږ ختم کړي. پوه شوې؟ زه په تا باور کوم سرداره. له خپلې مېرمنې سره د ډېره مینه درلوده؟ د لایلا د مړه کېدو نه وروسته له هېچا سره مې د هغې په اندازه مینه نه ده کړې. په یوازې ځان ستونزو سره مبارزه کول سخت کار نه دی. که هڅه وکړې چې بیا مینه وکړې. ماشه راشه، ماشه زر کوه دلته راشه، ماشه. څه دې وکړل ډاکټره؟ ډاکټره ماشه دا وګوره اصلا هر ډول وسلې او مهمات ورکوي. څوک چې دا کار مخته بیایي هغه د سنګوریانو ډله ده. ډاکټره اندېښنه مه کوه، د خدای په مرستې سره دا ستونزه حلوو. انشاءالله چې د اصلي له برکته یې حلوو. ډاکټره زر که وروره، پولې ته نږدې یو ځای کې مې خوشي که. ډېر ښه سنګورې، ډېر ښه. هر څه د ډېر ښه ترسره کړل، آفرین. ځناوره اوس نو ستا جګړه نه هېڅوک نشي ژغورلی. هغه ختمېږي. زر کوئ دا ونیسئ، موټر کې وغورځوئ.
دلته کومه ستونزه نه ښکاري ماشه. دا د یاسف ترانسپورت مسؤل په هر څه پوهیږي ډاکټره. هغه ژوندی نیسو، سمه ده؟ سمه ده ماشه. خپل قماندان دې په خپله په دام کې وغورځاوه سونګورې. ته زړه کې ډېره پاکه یې ها؟ څه خبره ده؟ څه خبره ده؟ دا څوک وروي ها؟ دا سوریا ده قمندانه، هر څوک پکې سردوري کوي. دا څوک وروي ها؟ زر کوه سردار وروره، سردار وروره خیر دې هلته مزه مزه. سردار قمندانه، سردار قمندانه ځای مسله. پام کوه چې هلته لاړ نشي. پام کوه. ته څه کوې ها؟ ګوره ته له خپل حده واوښتې، غواړې چې ووژل شې ها؟ یو اوسه په وجه د تښتېدو په حال کې ولګېده، مړه شوه. اصله ګرانې ته چېرته یې؟ له پولې نه تېره شوې؟ سردار وروره زه هم دلته یم، هلته لاړ نشي. دام دی. غلی شه غلی شه. سردار وروره ته نور خپل حد نه واوښتې. سردار ورور دې ختم شه سونګورې، خو ته به له هغه نه مخکې مرداره شې. څه خبره ده؟ ان یو څوک ویشتلی هم نشي. داسې ښکاري چې زه باید تا ښه وځوروم سونګورې. د دې خوله وتړئ، ویې تړئ. اصله ګرانې څه خبره ده؟ ته چېرته یې ها؟ اصله له پولې نه تېره شوې؟ ماشه مالا چې په دې کار کې کومه خبره شته. فکر کوم چې موږ ته کوم دام ایښودل شوی. وبه ګورو چې څه خبره ده. راځه. بیړه وکئ هلکانو، موټر باید حرکت وکړي. زر کوئ، وخت مه ضایع کوئ. بې ځایه هڅه مه کوه ځناوره. هېڅوک تا له موږ نه نشي ژغورلی. ته نو لا څوک یې ها؟ زه هغه څوک یم چې تاسې د هر څه پړه په ما اچوئ. د سونګوریانو د ډلې قمندان جګړن سردار. په دې څه کوئ؟ سوریې ته یې لېږئ؟ ته څه وایې؟ ځه له دې ځایه ورک شه، ځه. دا موټر له وسلو نه ډک دی، همداسې ده؟ زه وسلې مسلې نه پېژنم. زه ترانسپورت لرم، موټر لرم. کمقلانو ځای ورک شئ، ورک شئ، که نه چاره مو کوم. ځای ورک شئ، ورک شئ. ما ته وګوره ځناوره، سوریې ته څوک وسلې لېږي ها؟ نه پوهېږم. ګوره ماشه، ته د دې شکل ته وګوره، بیخي یو ځناور ته ورته دی. حتما همدا یې لېږي. ته لږ دې خوشه چې ژوبل نه شي. زه یو ډز ولم او ولمې. ویې بله دا دی ولمې. صبر وکئ، صبر وکئ. زه یو غریب کاره سړی یم. ما یوازې د موټر په کرایه نیولی. څوک چې سوریې ته ترهګرو ته وسلې لېږدوي هغوی بل څوک دي. ما ته وګوره، هغوی څوک دي ها؟ د دې موټرو کرایه څوک ورکوي؟ څوک سوریې ته وسلې لېږدوي؟ هغوی مې وژني، ژوندی مې نه پرېږدي. په هغوی د هېچا زور نه رسېږي. ګوره فکر کوئ چې هغوی دې وژني، خو زه دې نه وژنم ځناوره. حال ووایه، که نه نو په دې سر دې ولم. حال ووایه. سمه ده، سمه ده، حال وایم وروره. آفرین. سنګر ونیسئ. هلته کوم کس دی؟ ډاکټره کار وشو.
ته دلته څه کوې ها؟ څنګه چې مونږ غوښتل بیخي هماسې وشول. یاسف مړ شو پرته له دې نه چې ژورنالیست پوه شي. د جګړن سردار او یاسف انځور یې ښه ښایسته اخیستی دی. د ثبوت لپاره بیخي ښه دی. ټلیفون خبریال ته ورکه. خبرې وکړه. بلې بلې غواږ شه. د جګړن سردار او یاسف انځور د چا اخیستی دی د هغه لاندې. کومه لیکنه چې زه درلیږم هغه ولیکه. نوې دنده دې همدا ده. ته پوه شوې په خبره؟ ما ته یې راکړه. پوه شوې؟ پوه شوې ژورنالیسته؟ زه په دې ډېر ښه پوهېږم چې څوک په چا وسلې پلوري. که تاسې غواړئ چې هغه هېواد پاله جګړن سردار سنګوریان ختم کړئ، نه زه د دروغو خبر نشم لیکلی. څه چې حقیقت وي هغه لیکم. آزاده پلاره مونږ راغلو. مونږ بازار ته تللو. آزاده تاسې د باندې په تمه شئ، زه راځم. سمه ده آزاده. راځئ بچیانو، راځئ مخکې شي بچیانو. ښه دا د مېرمنو او بچیانو ول. د جګړن په اړه باید دا خبر ولیکل شي. که نه نو مېرمنه او بچیان دې وژل کېږي. ژورنالیسته زما له امله په دام کې وغورځېدل. خدایه خیر دی، ته ماته د حل یوه لاره وښیه. مهرباني امر وکړئ ښاغلیه. هغه نجلۍ در سره ده؟ هو را سره ده ښاغلیه. هېڅ اندېښنه مه کوه. ښه ده، پام کوه کوم لیونتوب ونه کړي، که نه تا به ووژنم. له هغې سره مې کار نه دی خلاص. امرم پر ځای کېږي ښاغلیه، امرم پر ځای کېږي. دا څه دی ملګریه؟ قومندان صاحب، قومندان صاحب، ورځپاڼه ستا او د اصلي انځورونو ډکه ده قومندان صاحب. موبایل ما ته راکړه همیشه. قومندان صاحب ډلګی مشر غواړي چې له تا سره خبرې وکړي. موبایل ورکوم. قومندان صاحب څه خبره ده؟ کوم کس غواړي چې ستا او د سنګوریانو نوم بد کړي؟ ورپسې مه ګرځه زمریه. موږ له داسې ډېرو ستونزو سره مبارزه کړې. جلیله ومې نه شو کړی چې ستا څنګ ته راشم. عملیات دې څه وخت ترسره کېږي؟ نن مې عملیات ترسره کېږي. ډاکټرې ته په تمه یم. که په ما څه وشول حق دې راته وبخه قومندان صاحب. بخلی مې دی. د خدای په مرستې سره ښه کېږي زمریه. سمه ده، اندېښنه مه کوه. مخ مې ټوټه ټوټه دی قومندان صاحب. آن خپل ځان ته هم کتلی نشم. جلیله اندېښنه مه کوه. انشاءالله چې بیخي به ښه شي. سمه ده؟ ماشه موږ تباه شو، ماشه موږ تباه شو، تباه شو ماشه، والله چې تباه شو. جلیله وروره زه دې بیا پوښتنه کوم. سمه ده؟ څه خبره ده ډاکټره؟ هغه ماشه خیر دی، ته خو یو ځل د ورځپاڼه وګوره. وسلې ترهګریزو ډلو ته ورکړي هغه سنګوریان دي. جګړن دی. تاسو ډاډمن یې ښاغلی یوزه؟ خلو به یې روانه کړې ده. غواړي چې تاسې ختم کړي. ګوره ماشه هغه کله چې موږ هلته په هغه سړي برید وکړه د انځورونه یې اخیستي دي. خدای پوهېږي چې اصله به په څه حالات کې وي. موږ ترې هېڅ خبر نه یو. چا چې دا خبر جوړ کړی هغه په هر څه پوهېږي. د ژورنالست ځای پیدا کول ډېر اسان دي. مریم دا کار جدي شو. اوس نو دا کار موږ پورې اړه لري.
نور نو زه نه غواړم چې ستا ژوند له ګواښ سره مخ کړم ته هم دلته پاتې شه زه هم له تاسو سره ځم مریم نه سرداره ته نور نشې کولی چې زما مخه ونیسې ته تر اوسه په دې خبره نه یې پوه شوی راځه مخکې شه مخکې شه ځه تېره شه تېره شه ننوځه جلۍ زه ولې وغولېدم ولې وغولېدم زه یې وغولولم سردار ورور یې په دام کې واچاوه زه باید سردار قمندان وژغورم خدایا خدایا ته له ما سره مرسته وکړه حرکت ونه کوي جګړه نه اسامه ده آرام اوسئ مه وارخطا کېږئ کومه خبره نشته موږ تاسې ته زیان نه رسوو یوازې دومره غواړم پوه شم چې دا خبر چا جوړ کړی ګوره کمه کړه لکه چې ته په خبره نه پوهېږې که حرکت دې وکړه همدلته دې وژنم پوه شوې ما ته وګورئ بل ځل ته پوښتنه نه کوم دا خبر چا جوړ کړی ښاغلی آزاد دا خبر جوړ کړی هغه د دې ورځپاڼې مسؤلیت په غاړه لري زه آزاد چېرته پیدا کړم کور ته لاړه ویلې دی یو څه مودې لپاره نه راځم د خپلې کورنۍ سره چېرته ځې ګوره ماشه دا ښکاره خبره ده چې هغه حتما د تښتېدلو لپاره چمتووالی نیسي د آزاد کور چېرته دی موږ تا ته په تمه یو زر کوئ بیړه وکئ زر کوئ زر کوئ زر کوئ زر کوئ زر کوئ زر کوئ څه خبره ده آزاده ولې دومره وارخطا یې موږ هلته د څه لپاره ځو موټر ته پورته شئ وروسته بیا خبرې کوو هلئ زر کوئ زر کوئ زر کوئ پورته شئ زر کوه پورته شه پورته شه صبر وکړه آزاده ټلیفون مې په کور کې پاتې شو ته موټر ته پورته شه زه یې راوړم زر کوئ شترنګ ته کښېنه هغه ژورنالست چېرته لاړې ها څه دوی له کوم ځای نه پیدا شول موږ اته څلوېښتم نمبر کور لټوو هغه کور به وي زر کوئ لږه بیړه وکئ دا جګړن دی ماشه هغه ژورنالست هم دا سړی نه وي وګوره چې څومره وارخطا ښکاري ها آزاده موټر چالان که زر کوه موټر چالان که هغه کم عقل څه وایي موټر چالان که موټر چالان که آزاده موټر چالان که صبر وکړه پام کوه چې موټر چالان نه بچانو آزاده
صبر وکړه خوشي مې کړ نه موټر کې مې مېرمن او بچیان ول خوشي مې کړ بچیان مې مېرمنه مې بلاله خوشي مې کړ بچیان مې نورافشان بلاله بچیانو بلاله خوشي مې کړ. د آزاد ژورنالیست د کور مخکې چې په کوم موټر کې بمي چاودنه شوې په هغې کې د یاد ژورنالیست مېرمنه او 2 ماشومان مړه شوي. ویل کېږي چې دا بمي چاودنه د سنګوریانو قمندان جګړن سردار مارت لخوا شوې ځکه چې آزاد ژورنالیست په دې اړه لیکلي وو چې هغه سوریه کې په ترهګریزو ډلو څه خبره ده خدایه سردار ورور بیخي تباه کوي. شاته لاړه شه خواړه مې درته راوړل. کېنه یو ساعت وروسته وژل کېږي دا د وروستی خوراک دی ویې خوره ودرېږه لاسونه خو مې خوښې که که نه څنګه خواړه وخورم توبه آزاد ژورنالیست د سیمې یو نامتو ژورنالیست ګڼل کېږي چې د یوې ورځپاڼې مسؤلیت هم په غاړه لري. امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د دغې پېښې اصلي عاملین پیدا کړي او د قانون منګولو ته یې ودرېږه زناوره ودرېږه زناوره صبر وکړه دا څوک دی دا خو هماغه سړی دی د څه شي دنده مخته بیایي د آزاد ژورنالیست مېرمنه او 2 ماشومان په یو موټر کې د ځای پر ځای شوي بم له امله مړه شوي. دا پیښه د یاد ژورنالیست د کور په مخ کې شوې ده. ویل کېږي چې دا بمي چاودنه د سنګوریانو قمندان جګړن سردار مارت لخوا شوې. د هغو خیانو ډېر رضالت ته وګوره هلته یې د آزاد بېګناه کورنۍ ووژله اوس یې پړه پته اچوي ماشه وسلې پلورلي. دا رضالت دی نور نو باید د دې کار مخه ونیول شي. زه تباه شوم کورنۍ مې ختمه شوه. چاته چاته کار کوې د هغوی کار دې ولیده ها زه هیڅ چاته کار نه کوم ما ته یې د خپلې کورنۍ په وژلو سره ګواښ وکړ. دا چې تا د هغوی خبره ومنله نو ولې ستا کورنۍ وژله ګوره ګرانه وروره تا کې کومه خبره شته یعنې خامخا په څه پوهېږې موږ ته حال ووایه په څه چې پوهېږم هغه به له تاسې سره څه مرسته وکړي. ژورنالیسته خیر دی ته یو ځل موږ ته ووایه وبه ګورو چې ته په څه پوهېږې. له کوم وخت نه چې سوریه کې جګړه پیل شوې د کوم لوړ پوړي امنیتي چارواکي په امر سره په سیمه کې ترهګریزو ډلو ته پټونونو مهمات او وسلې لیږدول شوي دي اوس یې هم لیږدوي. ما دا کار شیبه په شیبه د څارنې لاندې ونیوه. آخر په دې پوه شوم چې په دې کار کې د کومو کسانو لاس دی. ومې غوښتل چې پوه شم هغه وسلې چاته لیږدوي هغه چا پورې اړه لري چې په هغه وخت کې تاسې راغلی او د ترانسپورتي شرکت مشر سره تاسو وغږېدلی. هغوی هڅه کوي چې خپل پال بیخي ورک کړي. سمه ده هغوی څوک دي؟ ته ختم شوی جګړه ته له هغو خاینانو سره مبارزه نشي کولی. ګوره وروره هغوی ستا د کورنۍ غړي بچیان دی مېرمنه دی ووژل ته ولې اوس هم غلی پاتې کېږې کورنۍ دې ووژل شوه
قاتل ټولو ډیر زیان ولیده غواړي چې د هغوی قاتلان بې سزا پاتې شي آزاده په څه چې پوهېږې هغه ووایه هغه خاینان څوک دي وایم یې خو زه لومړی د خپلې کورنۍ د قاتل مړی غواړم جګړنه په خبره پوه شوې سمه ده پوه شوم آرامه اوسه هر انځور کې دا سړی دی دا څوک دی حتما هم د ځناور په ترهګرو وسلې پلورلې دا انځورونه سردار قمندان ژغورلی شي زه باید حتما دا خبر سردار قمندان ته ورکم هغه خبریال زموږ د کار شا نیولې وه هغه په ډېرو شیانو پوهېږي هغه روغ پاتې شو او ورک دی که د جګړن لاس ته ورغلی وي نو موږ تباه کېږو رزیل او کمعقله انسانه هغه دې ولې مردار نه که هغه ژورنالیست مه پېژنې که زما په اړه یې څه ویلي وي نو هغوی به اوس ما پسې را روان وي ما له دې ځای نه وباسه ښاغلیه دې خوا ته را روان دی دا دی مصیبت را روان دی د هغه ژورنالست د خبرو له مخې د هغه ځناور کور همدا دی ماشه هغوی دننه پرې نه دی پام کوئ چې دننه را نه شي امر پر ځای کېږي وړاندې مه راځئ درته وایم وړاندې مه راځئ حرکت ونه کوئ وړاندې مه راځئ شاته لاړ شئ شاته لاړ شئ داسې د ډارېدو کومه خبره نشته مه ډارېږئ سمه ده مریم پام کوه کسان له پښو وغورځول له دې ځای نه وځو څه ما وژغوره که زه یې ونیولم نو تا هم نسي ښاغلی وځه پوه شوې که نه زر کوه چې ځو ته رښتیا وایې جګړن باید تا ونه نیسي ماشه مریم ښاغلی یوزه چا چې دا خبریال کورنۍ ووژله هغه دا دی مردار شو زه خبر شوم چې جګړن بې ګناه دی ته ورته څه مه وایه همدارنګه کله چې له دې ځایه وتلې شاته پاتې شه مریم ماشه دا من شوی ختم شوی دی هر چا چې ویشتلی تښتېدلی تا دلته څوک ولیدل نه سرداره ګوره ماشه په اصل کې کومه بده پیښه نه ده شوې موږ خو هغه ژورنالست سره هم دا ژمنه کړې وه چې موږ د هغه د کورنۍ قاتل وژنو دا دی قاتل خپله وخته مړ شوی ډاکټره ته د قاتل انځور واخله سمه ده ماشه سردار قمندانه عاجل دی سردار قمندانه اصله څه خبره ده ها سردار وروره زه بریالی شوم چې خپل ځان وژغورم ما سره د هغه ځناور انځورونه دي چې په ترهګریو وسلې پلورلي په تا چې کوم تور لګېدلی د انځورونه د هغه تور د لرې کولو لپاره ډېر ښه ثبوتونه دي زه هڅه کوم چې د انځورونه در ولېږم اصله هغه انځورونه ځان سره واخله له هغه ځای نه زر ووځه پوه شوې له پولې نه تېره شه خپل هېواد ته راشه ګرانې د مشر خبره ومه نظر کوه له پولې نه تېره شه ما وژنې وروره که د انځورونه در ونه لېږم نو ته هم ځان بېګناه نشې ثابتولی وروره اصله ګرانې اصله هلته څه خبره ده اصله ښه ګرانې ځواب راکړه زه ښه یم سردار قمندانه زه باید زر د انځورونه در ولېږم سردار قمندانه اصله پام کوه ګرانې سمه ده ډاکټره زر کوه چې ځو زر کوه زر کوئ مریم
زه د جګړن د نیولو نه تیر شوم. هغه موږ ته هغه څوک پیدا کوي چې وسلې پلوري. پوه شوې؟ د سنګریانو له ډلې نه سره ژغورل شوې. ما خبره یې وکړه چا چې په ترهګرو وسلې پلورلي د هغو انځورونه پیدا کړي. هڅه کوي چې انځورونه قرارګاه ته ولېږي. ښه ده، دا ښه کار دی، ښه کار دی. ته د جګړن له څنګه مه لرې کېږه. اها، امر پر ځای کې ښاغلی یوځه. مریم، آزاد هم له جګړن سره دی که نه؟ هو. مریم ته څه کوې؟ راځه که نه. سمه ده، راځم. اصله او آزاد باید سمدلاسه ووژل شي. مړ شو، هغه ځناور مردار شو. آرام اوسه. مړ شو. اوس نو ورسه دی. حال ووایه. هغه خیران څوک دی چې په ترهګرو وسلې پلوري؟ دا چې سوریه کې ترهګرو ته وسلې څنګه رسیږي، څوک یې ورته لیږدوي او څوک یې پلوري، په دې اړه مې یوه دوسیه جوړه کړې ده. په دوسیه کې هر ډول معلومات، ثبوت او جزئیات شته. څوک چې دا کار مخ ته بیایي هغه د دولت لوړپوړی چارواکی دی. هغه هم د امنیتي چارو لوړپوړی چارواکی چې نیول یې هم سخت دي. هغه چارواکی باندې ډاکټره ماشه حالت هېڅ ښه نه دی، ډېر خراب دی. ډاکټره دا باید مړ نه شي. سمه ده، یو څه وکړه، زر کوه. ګوره ماشه، زه څه وکړم؟ دا سړی سخت ټپي شوی، دلته هېڅ هم نشي کېدلی. موږ باید دا زر روغتون ته ورسوو. پام کوه چې مړ نه شي. فرمانه، پام کوه. له ما سره د ژمنه کړې، موږ واده کوو. څه خبره ده؟ زه یو ودیم. جګړن سردار یو ټپي روغتون ته راوړی. هغه باید ژر مړ شي. زه ستړې شوې یم. کوم بل کس؟ ته مې پوره وړې یې، مې هېره وه. زما ریا حالت څنګه دی؟ ها قومندان صاحب، لږ مخکې د ډګروال صاحب څنګ ته تللی وم، هغه ښه دی. وګوره دا مې هم پیدا کړل. زر کوئ. راځه. د دې مریض حالت ښه نه دی. دې خوا ته یې راولئ. حالت یې خراب دی. دې خوا ته یې راولئ. زر کوئ. ډاکټره ښاغلی ډاکټره، ډاکټره اغلی نرسي، زر عملیات خانه تیاره کړئ. سمه ده. حال اغلی، زر کوه. په ده څه شوي دي؟ په لاسي بم ټپي شوی. اغلی ډاکټرې حالت یې څنګه دی؟ زر باید عملیات خانې ته ویوړل شي. اغلی ډاکټرې لږ صبر وکئ. جلیل ډلګی مشر له سهار راهیسې عملیات ته په تمه دی. لږ صبر. دا د ډلګي مشر ډاکټره ده؟ او خو ډېر ناز کوي ملګریه. څه وایې؟ ډاکټره څه خبره ده؟ ماشه د زړه ضربانې کمیږي، ټپي له لاسه ورکوو. آزاده، آزاده زر کوه. هغه دوسیه چیرته ده؟ تاسې په ټپي څه کوئ؟ غلی شه، خبرې مه کوه، زموږ مسله ډېره مهمه ده. آزاده هغه دوسیه چیرته ده؟ زر ووایه. اچلا کلی کې په کور کې مې ماشه ټپي مو له لاسه ورکړ، مړ شو. د هغه ځناور ځای همدا دی.
ته موږ ته بیخي مصیبت وګرځېدی ها زناوره د کلیوالو د معلوماتو له مخې د آزاد کور همدا دی مخکې شئ ډاکټره زر کوه چې هغه دوسیه پیدا کو سمه ده مشره سردار وروره اصله سردار وروره زه د هغو ځناور په مرکز کې یم د هغه سړي انځورونه فلم برداري کوم اصله ګرانې حالت یې خراب معلومیږي څه خبره ده ښایم وروره په اړیکه کې پاتې شه کله چې فلم برداري تیاره شوه له قرارګاه سره اړیکه ټینګوم سمه ده ګرانې سمه ده پوه شوم ډاکټره زر کوئ مه ودرېږئ هغه پیدا کړئ سمه ده سمه ده خیر دې مه مړ کېږه فرمانه په هوش راشه په هوش راشه په هوش راشه داسې نشي کېدلی فرمانه له ما سره دې خیانت وکړه زه پرته ستا د څېرې لیدلو نه ژوند نشم کولی ژوند نشم کولی دلګی مشر جلیلي بېهوشه کړی د عملیاتو لپاره ټول تا ته په تمه دي اغلی ډاکټرې تا ته وایم د ډلګي مشر مخ عملیات که ته زما غږ نه اورې یاره ډاکټرې تا ته وایم زما غږ نه اورې زه لاړ شه ما ته نرسه راولېږه